خیر رفیق ماما خیر خو به وي دا راته ووایه چې د ګندنې بولاني درته کېدم که د الوګانو کېږده د الوګانو سره مونږ په څه غمخته یو ته راته وایي چې کنې ګندنې ولا د کوم کړی دی رفیق ماما د موټر اسناد دې زما ولې راوتښتول ای وروره زه درته وایم چې ول ما ته خپل اسناد راکړه بیا به زه تا ته د موټر اسناد درکړم د څه شي اسناد د موټر اسناد ستا د کوم موټر اسناد زما د موټر اسناد درته ښیم چې تر څو دې اسناد نه یې راکړي خو دا وراسي که تا د موټر اسناد درکړم ای وروره تاسو بولانې خورئ که مرکه کوئ ای ماما د تا بولانې مونږ نه خورو ای وروره زما د خوښې اسناد چې دي تا سره دي ته په خبره نه پوهېږې د یو سر نه ټول کوم څه درته اسناد مې راکړه خدا ورځي که اسناد درکړم ای ترافیک ماما په موچې وچیچل شي ستا اسناد له ما سره څه کوي ته خو ګنګس نه یې ای ګوره ماما ټوکې مه کوه که نه زما اسناد دې تا سره شته دي که نه خو ته هسې ځان پې خبره یې زه درته زما اسناد راکړه خدای ته وګوره و ترافیک ماما زما د موټر اسناد راکړه داسې په غم واوښتم که دې هم سر خلاص که ګوره وروره چې تر څو دې ما ته اسناد نه یې راکړي که نه خو دا ورځي که د موټر اسناد رانه وګورې ځان پوه کړې ای ورورې دا زوی مړي زهر ولې لږ زهر ورته ورکړه زهر نو ما سره د زهر له کومه شول ای څومره ساده سړی یې که نه سوغاني موغاني ورته ورکړه ځان خلاص کړه ښه اوس پوه شوم دوی همدې ته زهر وایي زوی یې مړ کړي دا راته وایي چې ډالر به در سره نه وي زهر له کومه شولو دونه منډې دې راکړه خو اول به دې ویلې دونه منډو ته څه ضرورت و آفرین ګوره که نه دلته دې ځان په خبره باندې ودرېږه چې راوځئ واخله وروره ځه ځه نو په منډه ورځه یاره زه وایم که نه بولاني والا ماما اور دې وداني که نه ګوره دا ګنګس به چا پوهه و خو دا ښه شو چې تا په خبره باندې پوه شو که نه کنې دا ګنګس خلک دي نه پوهېږي زه ماما نو ته د خپلې بولانیانې په خوا زه ځمه چې چېرته موټر چکر ونکړي لاړم دلته خدای په امان